اوکې خاپیرو نن مونږه انډرسټینډ کوو اول کلاس چې کلاس څه ته وایي، بیا د هغې نه بعد ټایپس آف کلاسز، بیا د هغې نه بعد ټایپس آف سینټنسز یا کاینډز آف سینټنسز د سټرکچر په لحاظ سره. ګورئ که چیرې تاسو په کلاس باندې پوه شوئ او بیا د هغې نه بعد په پرنسپل کلاس باندې او په سب اورډینیټ کلاس باندې پوه شوئ نو بیا به تاسو ته ټایپس آف سینټنسز یا کاینډز آف سینټنسز د سټرکچر په لحاظ سره بالکل آسان شي. خو که چېرې تاسو په کلاس باندې نه یې پوهه، د کلاس په ټایپس باندې نه یې پوهه، نو بیا د سټرکچر په لحاظ سره د سینټنس چې کوم قسمونه دي هغه به ته بیا ډېر زیات مشکل وي. ټیک ده؟ نو سمپل خبره دا ده چې اول کلاس باندې ځان پوهه کې، بیا د هغې نه بعد باقي ټول هر څه چې دي هغه آسان دي. ټیک ده؟ ګورې اول خو ځان په دې باندې پوهه کې چې کلاس وایي څه ته. ټیک ده؟ نو کلاس چې دی دا د سینټنس هغې حصې ته وایي چې د هغې خپل ورب وي. ټیک ده؟ سو a part of a sentence that has its own verb. د سینټنس هغه حصه، د سینټنس هغه پارټ چې د هغې ځان له جدا خپل ورب وي، نو هغې ته به بیا مونږ څه وایو؟ کلاس به ورته وایو. ښه اوس تاسو په ذهن کې دا کوېسچن چې دی هغه هم راتلی شي چې مونږ ته به څنګه پته لګي چې دا د سینټنس یوه حصه ده، دا د سینټنس یو پارټ دی او که نه دا فل سینټنس دی یا کمپلیټ سینټنس دی. نو د دې دپاره تاسو له پکار دی چې تاسو پنکچویشن مارکس چې دي هغه وپېژنئ. ګورئ عام طور باندې سینټنس چې دی هغه په دې دوه پنکچویشن مارکس باندې ختمیږي. یو دی فل سټاپ، ټیک ده، او بل چې دی هغه دی ساین آف انټاروګیشن یا کوېسچن مارک. په دې باندې عام طور باندې سینټنس چې دی هغه ختمیږي. د دې نه علاوه په ساین آف ایکسکلیمیشن باندې هم سینټنس چې دی ختمیږي. خو فی الحال چې دی هغه تاسو صرف په دې دوو باندې ځان پوه کړئ چې زیات تر موږ سینټنسز لیکو نو هغه په دې دوو باندې چې دی هغه ختمیږي. د دې نه علاوه باقي کو هغه کاما ده، کو هغه سیمی کالن دی، کو هغه کالن دی، کو هغه ډیش دی یا نور چې کوم پنکچویشن مارکس دی، په دې باندې سینټنس ختمیږي نه، بلکې د سینټنس یوه حصه یو پارټ د بل پارټ نه مونږه جدا کوو. په دې خبره خو پوه شوې که نه؟ سینټنس چې ختمیږي نو هغه په کوم باندې؟ په فل سټاپ یا په ساین آف انټاروګیشن یا کوېسچن مارک باندې ختمیږي. د دې نه علاوه د باقي پنکچویشن مارکس چې کله رالو، دا باقي مارکس چې کله رالو، نو د دې مطلب دا دی چې سینټنس په دې باندې ختمیږي نه، بلکې د سینټنس هغه یو پارټ چې دی هغه به د بل نه جدا کیږي. په دې باندې آی هوپ چې تاسو به اوس پوه شوي یې. نو اوس دې اګزامپل سینټنسز له راشئ تاسو به اوس صحیح پوه شئ. مونږه دا خبره وکړه چې کلاس چې دی هغه څه ته وایي چې د سینټنس یو پارټ، د سینټنس یوه حصه چې د هغې خپل ورب وي، نو هغې ته به مونږ څه وایو؟ کلاس به ورته وایو. نو اوس دې ځای ته غوږ کېدی، دا سینټنس چې دی هغه شروع شوی د دې ځای نه د دې دی نه دا شروع شوی دی. ټیک ده؟ د دې نه سینټنس شروع شوی دی او سینټنس چې دی هغه په دې فل سټاپ باندې په دې باندې ختم شوی دی. ټیک ده؟ دې ځای ته تاسو وګورئ. اوس په دې سینټنس کې زموږ سره څو پارټس دي؟ دوه پارټس دي. ګورئ، they came to college. یو پارټ چې دی هغه د دې ځای نه شروع شو او په دې ځای باندې ختم شو. دا یوه حصه شوه ځکه چې دلته کې کاما لګېدلې ده. بیا د دې نه بعد and took the classes او دویمه حصه چې ده هغه د دې ځای نه شروع شوې ده او در دې ځای پورې شوه. نو موږ ته دا پته ولګېده چې په دې سینټنس کې دوه پارټس دي، دوه حصې دي. یو پارټ دا شو او بل یو پارټ چې دی هغه دا شو. دا دوه حصې شوې. اوس کو چېرې تاسو دې حصې ته وګورئ نو د دې ځای له خپل ورب دی they came to college. کم کیم کم د ورب سیکنډ فارم استعمال شوی دی، یو ورب دا شو. نو د دې حصې ځای له خپل ورب شو. دغه شانتې and took the classes او دلته کې took ورب استعمال شوی دی، take took taken. نو دا د دې یو پارټ د دې یوې حصې ځای له خپل ورب شو. نو ګورې دا یو پارټ د دې خپل ورب دی، نو دې یو پارټ ته به مونږ څه وایو؟ کلاس به ورته وایو. او دغه شانتې د دې یو پارټ د دې یوې حصې ځای له خپل ورب دی، نو دا زمونږ سره بیا څه شو؟ بل کلاس شو. نو د دې خبرې مطلب دا دی چې زمونږ سره په دې سینټنس کې دوه کلاسز دي. ټیک شو؟ او سینټنس چې دی هغه یو دی، د دې ځای نه شروع شوی دی او په دې ځای باندې ختم دی. یو خبره دا هم په خپل مایند کې کېدی چې سینټنس په عمر لا دا به سټارټ کېږي د څه نه؟ دا به د کیپیټل لیټر نه شروع کېږي. په دې خو پوه شوې که نه ګلابه؟ ښه اوس دې بل یو سینټنس ته راشئ.
they came to college. ٹھیک ده took the classes and went back home. په دې سنټنس کې درې پارټس دي 1 2 3. ګوره دا یو پارټ چې دی نو د دې ځل خپل ورب دی دغه شانتي دا یو پارټ چې دی د دې پورې یو پارټ شو د دې ځل خپل ورب دی د دې یو پارټ چې دی هغه ځل خپل ورب دی ټوک او بیا بل پارټ چې دی هغه د دې ځای نه شروع شو او په دې ځای باندې ختم شو د دې ځل خپل ورب دی یو ورب څه شو came بل ورب څه شو took او بل ورب شو went. خا اوس کو چریتا سو دې سنټنس ته وګورئ نو دا سنټنس د دې ځای نه شروع شوی دی او په دې ځای باندې ختم شوی دی په فل سټاپ باندې او زموږ سره په دې سنټنس کې 3 پارټس دي 3 حصې دي او د هرې یوې حصې خپل خپل ورب دی نو پوه شئ چې دا زموږ سره څه شو 3 کلاسز شو په دې سنټنس کې یو شو دا یو کلاس بل شو دا یو کلاس او بل یو شو دا نو 3 کلاسز دي زموږ سره په دې سنټنس کې. اوس ګلابه دې سنټنس ته وګورئ they came to college. په دې سنټنس کې هو حصې نشته پارټس پکې نشته بس د دې نه شروع شوی دی او په دې فل سټاپ باندې ختم شوی دی نو مونږ به دا ووایو چې دې سنټنس کې صرف یو ورب استعمال شوی دی نو لہذا دا یو سنټنس چې دی نو دا په یو کلاس باندې مشتمل دی په دې سنټنس کې څه دی پوره سنټنس دی خو په دې سنټنس کې صرف یو کلاس چې دی هغه ورکړی شوی دی. اوس په دې باندې پوه شوې چې کلاس به مونږ وایو څه ته او په کلاس باندې پوه هم شوې ویری ګډ. ښه ګورئ صاحبانو سمپل خبره دا ده چې د سنټنس هغه حصه چې د هغې خپل ورب یې نو هغې ته به مونږ څه وایو کلاس به ورته وایو. جی پلیز ګورئ ګلابه په فریز او په کلاس کې په دې کې څه فرق دی هغه هم درته ایکسپلین کوم پوه کوم خو په هغې باندې خو اول مونږه کلاس باندې صحیح ځان پوه کړو د دې په ټایپس باندې ځان پوه کړو بیا د سنټنس سټرکچر په لحاظ سره چې کوم قسمونه دي هغې باندې خو پوه کوم بیا به تاسو ته په کلاس او په فریز کې چې دی په هغې کې درته فرق وښایم. ټیک ده تاسو به بالکل صحیح پوه شئ.